نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم حصن حصين من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د دې میاشتې یو څه فضایل دي، د دې میاشتې یو څه آداب دي، د دې میاشتې یو څه حقوق دي. فضایل به هم د دې میاشتې یي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې د دې میاشتې ډېر بېشماره فضایل راغلي دي او د دې میاشتې یو څه آداب هم سته او د دې میاشتې یو څه حقوق هم سته. فضایل خو غالبا هر سړي ته ورمعلومیږي چې دې میاشت کې الله تعالی کم فضیلتونه یې دي. دې میاشت کې الله تعالی د ټول امت مسلمه صدر اختره پورې عذاب پورته کوي. کاغی په قبرونو کې پراته دي، کاغی د مځکې پر مخ باندې دي، ځکه دا میاشت د رحمت د الله تعالی د طرفه رحمت را رواني. د روایت صدا معلومیږي چې مړي په ادرو کې دا تمنا کوي چې کاش ټول کال پر موږ باندې د روژې کال میاشت وای. مړي دا تمنا لري چې کاش ټول میاشت زموږ د پاره د روژې میاشت وي، ځکه د روژې په میاشت کې چې دی په قبر کې کم سکون ویني، کم خوشحالي ویني او په قبر کې کم آرام و راحت ویني، بیا په نور میاشتو کې د مردگانو هغه آرام و راحت نه په نصیب کیږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا هغه مبارکه میاشت ده چې مردگان په دې میاشت کې دا تمنا لري، دا ارمان او دا غوښتنه لري چې کاش پر موږ باندې چې څومره کال تیریږي هغه کال ټول د روژې د میاشتې په شکل وي. ما مخکې ورځ درته ویل چې د روژې د میاشتې فضیلت هغه چاته ورمعلومیږي چې کم څوک په دې میاشت کې د دنیا څخه رخصت سي او د قبر تورې کندې ته ورشوس. ډېر مبارک انساني او ډېر نیکبخت انساني او ډېر خوش قسمت انساني، ځکه دې قبر کې دې میاشت کې قبر د انسان د پاره صرف د جنت باغچه وي. اسی خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبر د انسان یا د جنت باغچه دی یا د جهنم کنده ده. لیکن کم دوه سړکان چې قبر ته راځي، یا د جنت سره راځي یا د جهنم سره راځي، نو د روژې په میاشت کې الله تعالی د جهنم والا سړک کاټوي، نو د روژې په میاشت کې د قبر لار سیده در جنت پورې تللې لار بلل کیږي. خو ما درته ویل چې د دې درک هغه چاته لګیږي چې کم څوک په دې میاشت کې د دنیا سره رخصت سي او د قبر تورې کندې ته ورشوسي او پر ده باندې د روژې مبارکه میاشت روانه وي. او دا هغه مبارکه میاشت ده چې کله پر انسان باندې د قیامت په میدان کې قرضداران راسي، نو د انسان ټول عبادات قرضداران پورته کولی شي. د انسان لمونځ قرضداران پورته کولی شي، د انسان صدقه قرضداران پورته کولی شي او د انسان ټول عبادات قرضداران پورته کولی شي. لیکن چې ټول عبادات ختم سي، قرضداران د قیامت میدان کې روژه ته ودرېږي، الله تعالی هغوی د روژې څخه منع کړي. الله تعالی ورته الصوم لی و انا اجزی به، روژه دې بنده زما دپاره نیولې ده، د روژې بدله زه ورکوم او زه د خپل شان مطابق ورکوم. او دا نور عباداتو کې څه احتمالات و شبهات راځي، د روژې په عبادت کې احتمال شبهه نه راځي. الله وایي روژې ته به څوک نه ګوري. نو د قیامت میدان کې د روژې سپارش زما او ستا دپاره د ټولو بهترین سپارشي او د روژې په وجه باندې مغفرت دا زما او ستا دپاره د ټولو اسانه طریقه د مغفرت دي. ځکه دا مبارکه میاشت ده، د روژې میاشت ده، ځکه الله تعالی ورته دی بنده زما دپاره روژه نیولې ده، ورنه چې دی باتروم او غسل خانې له ورسي
او پر د باندې د تندې زمانه او الته دته یخي اوبه بیا څوک دی د دې اوبو د چښلو څه منع کولی شي الته چې دی اوبه نه څښي صرف اور صرف زما رضا ده صرف زما څه خوف دی او صرف زما در دید لاندې دی او دی په دې باندې پوه دی چې زما رب ماته ګوري زما د رب په خاطر باندې زه دا عمل نسم کولی که یو سړی د لمبېدو په شکل په نیر کې غوټس که یو سړی د لمبېدو په شکل په تالاب کې غوټس او دی ډېر تږي او د نیر او د تالاب یخې اوبه بیا د دې د څښلو څه دی څوک منع کوي نو هلته که د دې څه دی منع دی صرف د الله د رضا په خاطر د الله د عبادت په خاطر نو د روژې عبادت الله تعالی وایي زما دپاره دی و انا اجزي به زه به د خپل شان مطابق د هغې بدله ورکوم زکات د روژې میاشت ته الله تعالی دې میاشت ته ډېر زیات فضیلت ورکړی دی او حدیثو کې د دې ډېر فضایل راځي یې روایت کې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي که چیرې د قبرستانه څه دا مړي راپورته سي نو هغوی چې کله را منډې کوي هغوی د کور پر طرف باندې نه را منډې کوي چې بیا به د یا کور له راځي یا به قریبانو له راځي یا به خپلې زنانې له راځي یا به بچیانو له راځي بلکې پیغمبر علیه السلام وایي دی به سیده راځي مسجد له به ځان رارسي ځکه د دا ور معلومه ده چې د مسجد چې کومه نفعه ده د قبر د عالم برزخ په دنیا کې ولیدله د کورو د بچانو د قریبانو هغه ګټه ده نه دی لیدلې بیا به د کورو د بچانو څخه دی نفرت کوي دی به رازغلي د مسجد ناسته به پیدا کوي پیغمبر علیه السلام وایي که یو سړی راپورته سي د قبره څخه بیا به دی په کاروباري او د تجارت په سفر باندې نه ځي چې زه در دوبۍ ځم زه در جاپانه پورې ځم ځکه د هغې نفع ده په قبر کې نه ولیدله ده که ولیدله صرف د حج او د عمرې د سفر نفع یې ولیدله بیا که د وسو توانو سي دی به نورې ټولې پرېږدي دی به د حج او د عمرې پر سفر باندې روان سي که چیرې یو سړی د قبره سره راپورته سي بیا به دی د مال په جمع کولو کې خپله زندګي ستړې نه کړي چې دا مې دکانداري ده او دا مې تجارت دی او دا مې ګټه ده دا مې وټه ده په دې کې به دی زندګي ستړې نه کړي بیا به دی زندګي د مال په صدقه کې ستړې کړي ځکه په قبر کې چې د مال د راجمع کولو شی ګټه نه ولیدله په قبر کې د مال د صدقه کولو ګټه ولیدله که چیرې دی راپورته سي هر څومره شی خوراکي ورته کښېږدي پیغمبر علیه السلام وایي دی به دې خوراکو ته ونه ګوري ځکه د دې خوراکو د نفع نه دی لیدلی بلکې د هغې بجای به دی دستي د روژې اراده وکړي چې زما روژه ده ځکه د روژې نفع ده هلته ولیدله د نور څه نفع نه ده لیدلی نو زه ډېر ځله بار بار د خلکو ته وایم زموږ او ستاسو مخ ته ډېر اوږد سفر دی دې دنیا کې نن زما او ستا زندګي څو ورځې ده پیغمبر علیه السلام وایي زما د امت درمیانه عمر د 80 کالو پورې دی او ما او تا په سترګو باندې وینو در 80 او در 90 پورې ډېر کم خلک رسیږي لیکن 80 او 90 کاله به څه وي 560 کاله به څه وي د دې څه وروسته ما او تا ته په قبر کې په زرونو کلونو زندګي ګوري چې هغې دې ته اوس ما او تا چې په کوم عالم کې روان دي دې ته عالم دنیا وایي او دویم منزل چې ما او تا دستي ورشو کېږو عالم برزخ دی د آخرت منزل دی دې قبرونو کې د آدم علیه السلام څخه ونیسئ تر دې اوسه پورې د دنیا تاریخ اووه کاله پرس خلک مردگان د قبرو کې د قیامت په انتظار پراته دي چې کله به د الله د طرفه د قوم غږ کېږي چې راپورته سه قیامت حضرت ابراهیم علیه السلام څخه 4,000 کاله د خلکو په دې قبرو کې پرس د عیسی علیه السلام څخه 2,000 کاله پرسو په دې قبرو کې خلک پراته دي نو ما او تا د زندګۍ وسوتوان ما او تا د زندګۍ محنت ما او تا د زندګۍ ستړیا هغه ټوله د 560 کالو دپاره تېره کړله لیکن ما او تا کم نصیبه ته د دې بعده په زرو کلونه زندګي خالي په عالم برزخ کې ګوري د هغې هېڅ فکر نشته یو هغه لرې هم نه دی وینه څوک سهار روانېږي څوک ماښام روانېږي څوک د شپې روانېږي څوک د ورځې روانېږي څوک په دې میاشته کې روانېږي څوک په دا بله میاشته کې روانېږي نه ما او تا در هغه اصل یو نه ما او تا در هغه زورور یو نه ما او تا در هغه صحتمن یو نه ما او تا در هغه پخه راوړې ده چې هغه روانېږي دغه د روانېدو نوبت ما او تا ته هم رارسېږي او چې دې قبر ته ورشه وسولې ما درته ویل په دې قبر کې نه معلوم څو زره کاله به بیا ته د قیامت انتظار کوي د دې څه وروسته بیا د قیامت میدان زما او ستا په مابین کې دریم عالم راته ګوري عالم برزخ موږ 4 عالمه کاټه کړي دي
عالم ارواح می کاټ کړی دی، عالم دنیا ته راشه وسی او زموږ سفر عالم دنیا کې روان دی. د دې سورسته بل منزل عالم البرزخ دی چې قبر دی. د دې سورسته صدرم منزل عالم الاخرت دی، هغې ته ځان رسو. چې کله عالم الاخرت ته ورسېدو د هغې یوه ورځ کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 کاله یوه ورځ راباندې تېرېږي. پر دې باندې چې څوک ایمان نه لري زموږ د عقیده ده چې هغه مسلمان نه دی، ځکه دا په قرآن ثابته ده او د قرآن څخه منکر کافر بلل کېږي. ځکه زما او ستا زندگی دا یو قسم امتحان دی، دا یو قسم سفر دی. دا دنیا دا زما او ستا وطن اصلي نه دی خلکو، دا وطن اقامت دی. دې کې څو ورځې لرو. یو ذات راوستلی و، خپل اختیار مې نسته، نه مې در تک په خپل اختیار دی، نه مې په دې دنیا کې زندگی په خپل اختیار ده، نه مې د دې دنیا سره رخصت زما او ستا په اختیار دی. بل څوک مې راولي د خپل رضا مطابق، او دلته مې یو څو ورځې درئ، هغه یو څو خبرې راسپشتي، یو څو امتحانات را باندې کوي چې امتحانات یې را باندې وکړي. امتحانات پر اسو په خپله دې روانوي، که ستا زړه غواړي که نه غواړي، هغه دې د خپل رضا مطابق روانوي. نو دنیا دا یو ورځ ده، دا ورځ د هر چا هغې مازدیګر ته رسیږي. پرون ما خبره درته وکړه چې د کوم چا عمر 40 کاله ته ورسېدی، هغه د زندګۍ ماپښین ته ورسېدی. چې کوم چا ږیره سپینه سوله، ویښته سپین سلو، 50 کاله ته ورژوندي سو، هغوی د زندګۍ او مازدیګر ته ورژوندي سو. بیا هر مازدیګر لوېده لري، بیا د هر سړي د زندګۍ لمر لوېده لري. لمر چې ژړ سي هر لوېده. د دنیا کې چې وګورو د هر شی ما او تا ته دا اطلاع راکوي، که هر څومره ځان غافله واچو، که هر څومره سترګې پټې واچو، د هر شی ما او تا ته اطلاع راکوي چې سړی زندګي دې ختمیږي. د لمر ته چې ګورې، لمر سهار را پورته سي. د سهار په وخت کې د لمر رڼا او ګرمي ډېره کمزوري، چې غرمې ته راورسېږي ګرمي هم ډېره مضبوطه سي او رڼا هم ډېره مضبوطه سي. او چې د غرمه واوښتې کرار کرار ژړېږي ژړېږي ژړېږي، مازدیګر لمر ودرېږي. ما او ته هم ابتداءً دغسې راپورته سو. د ماشوموالي زمانه وه، طاقت هم ډېر کمزوری و، قوت هم ډېر کمزوری و، او د بدن کیفیت هم ډېر کمزوری و. چې کله ځوانۍ ته راورسېدو هر څه مضبوطه سو، طاقت هم مضبوطه سو، قوت هم مضبوطه سو. چې کله در ما ځوانۍ واوښتو کرار کرار روان، کرار کرار روان. یو ورځ سترګه کمزوري کوي، یو ورځ غاښ کمزوري کوي، یو ورځ ګوډه خوږېږي، یو ورځ د بدن بل اندام خوږېږي. کرار کرار ځو 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 ځو، آخر لکه لمر چې لوېږي زما او ستا د زندګۍ لمر هم داسې لوېږي. نو دا لمر د هر مازدیګر په وخت کې ما او تا ته دا اطلاع راکوي چې سړی ستا د زندګۍ لمر هم یو ورځ داسې پر لوېدو باندې دی. که هر شي ته وګورې، پر دې ځای باندې یو کوچنۍ تنه د درختې ولاړه ده. که دې درختې تنې ته وګورې، دا تنه په ابتدا کې ډېره کمزورې راپورته سي، کراره کراره ځي ځي ځي، مضبوطه سي، تکړه سي، تنه یې ډېره غټه سي، ډېره پخه سي. او چې کله پخه سي ورځ په ورځ زړېږي زړېږي زړېږي، اخر یې د مالک دپاره د کټېدو بغیر بله چاره نه. نو زما او ستا زندگی هم دا رقم ده، ورځ په ورځ زړېږي زړېږي. حضرت موسی علیه السلام د الله څخه پوښتنه وکړه، الله ته انسانانو ته ولې مرګ ورکوې؟ الله تعالی ورته وایي ته کښت وکړه. هغې چې کښت وکړی، کښت باندې 3 میاشتې تېرې سوې، کښت ژړ سو. حضرت موسی علیه السلام دستي لور راواخیستی، د کښت ریبل یې شروع کړ، لو یې شروع کړ. الله تعالی ورته وایي لو ولې په ګډې؟ ورته یا الله کښت چې پوخ سي، د لوه بغیر بله چاره نه لري. الله تعالی ورته وایي دغه مخلوق هم زما کښت دی، چې کله زه کرمه نو د دې د چا د لو کولو بغیر بله چاره نشته. بیا نور کرل کېږي، بیا نور کرل کېږي، بیا نور کرل کېږي. پیغمبر علیه السلام وایي الدنیا حلو خضر، دا زندگی ډېره خوږه ده، ډېره زرغونه ده. سړی چې دنیا ته ورشوسي، چې کله تجارت د زندګۍ هر فل سړی ته ډېر خوږ او ډېر میټی. و ان الله مستخلفکم، الله تعالی د نورو خلکو پر ځای ته دلته یې څو ورځې درولي یاست. ستا فلار څه سو، ستا نیکه څه سو، ستا ور نیکه څه سو. فناظر کیف تعملون، الله مې صرف امتحان اخی چې څو ورځې چې تاسو څنګه عمل کوئ، تاسو څنګه زندگی تیروئ. نو زه دا وایم چې هر شي ته چې وګورې، زه دې تعمیر ته ګورم، دا د مسجد تعمیر دی، یو ورځ جوړ سو، نوی تعمیر دی، تکړه تعمیر دی، مضبوطه تعمیر دی.
لیکن پر دې تعمیر چې زمانه تیریږي یو ورځ زړیږي یو ورځ به داسې وخت راځي یا زما استاد زندگی به یا به نه بیا به خلک دا تعمیر نړۍ وایي دا نور قابل د اوسېدو نه دی دا تعمیر موتا ته دا اطلاع راکړي چې یو ورځ داسې خرا ختمیږي دا درخت موتا ته دا اطلاع راکړي چې یو ورځ دغسې ختمیږي دغه لمر هر مازدیګر موتا ته اطلاع راکړي چې ستا د زندګۍ لمر یو وخت دغسې لویږي ځکه زندگی په زندگی نه دوکه کېدل او زندگی د الله تعالی سره تعلق پیدا کول او چې کم بنده د الله سره تعلق په زندگی کې پیدا کی هغه دنیا کې هم د کامیابی سره مخامخ دی آخرت کې هم د کامیابی سره یو حدیث شریف کې راځي چې کله مردگانو او فرشتي مجلس سره کوي چې کله مړي او ملائکه مجلس سره کوي نو هغه مړي ملائکه ته وایي چې زموږ در شا چې کم کورونه فاتس او کم محلات و بلډینګونه موږ برابر کو نن چې موږ د هغې سره رخصت یو د هغې زموږ سره هیڅ افسوس نسته د هغې زموږ سره هیڅ غم نسته ځکه د هغې محلاتو ګټه موږ دلته نه ولیدله زموږ در شا چې کم عمده خوراکونه فاتس زموږ در شا چې کم عمده لباسونه فاتسو پر هغې باندې موږ ته نن هیڅ افسوس دغه نه دی ځکه د هغې موږ څه ګټه دلته نه ده لیدلې که زموږ افسوس دی او که زموږ ډیر زیات هر څه د زړه غوښتنه ده هغه دا ده چې زموږ څه د روژې میاشته تېره سوه نن داسې خلک د مځکې پر مخ سته پر هغې باندې د روژې میاشته ده او پر موږ باندې د روژې میاشته نسته نن د هغې زموږ سره ډېر افسوس دی نن زموږ سره د سبحان الله ویلو طاقت ختم سو نن زموږ سره د لمانځه کولو طاقت ختم سو نه زموږ سره د هغې خبرو افسوس دی نه د محلاتو افسوس را سره سته چې محلات را صفاته سو ځکه د محلاتو ګټه مې نه ده لیدلې نه د ښو خوراکو افسوس را سره سته چې هلته ښه خوراکونه پاته سو ځکه د هغې ګټه موږ نه ده لیدلې نه د ښو لباسو د ښو سوارلیو غم را سره سته چې هغه څنګه را صفاته سو ځکه د هغې ګټه موږ په قبر کې نه ده لیدلې که زموږ سره فکر او غم دی که زموږ سره د زړه درد دی هغې پر دې باندې دی چې د روژې میاشت څنګه را صفاته سوه د لمانځه کولو عبادت را صفاته سو د قرآن د ویلو تلاوت را صفاته سو او د سبحان الله او د لا اله ذکر او د هغې صدقت څنګه را صفاته سوله نو زه دا وایم چې د روژې مبارکه میاشته ده د الله تعالی سره د تعلق میاشته ده که په دې میاشته کې د بنده د الله سره تعلق نشي پیدا بیا په 11 میاشته کې کله او حاشا د سړي د الله سره تعلق نه پیدا کېږي ځکه دې میاشته کې الله تعالی د بنده و تعلق ته یو بانه غواړي بس چې بنده زما سره تعلق په کوم شکل پیدا کړي الله تعالی بنده ته څه وایي یا ابن آدم ذکرتک وتنسانی ای بنده هر ساعت کې زما په یاد کې او تاسو زه یېرم سترتک ولا تخشانی ګناه وکې زه پرده در باندې واچوم ګناه وکې زه پرده در باندې واچوم ګناه وکې زه پرده در باندې واچوم ولا تخشانی زما څه نه بیریږي و ذکرتک وتنسانی وسترتک ولا تخشانی زما په یاد ستا سهیرم او زه پرده در باندې اچوم ته زما څه هیڅ بیره او خوف نه کوي چې ورځ به زه رسوا سم الله تعالی سورته یا داود لو یعلم المذنبون ماذا علی ای داود الله تعالی داود علیه السلام ته کچیر دغه ګناګاران په دې میاشت کې په ما خبر شي چې زه دې ګناګارانو ته څومره د محبت په نظر یم او څومره د محبت په اراده باندې یم لتقطعت اوصالهم د ډېرې مینې سبې د بدن جوړونه سره پریس چې په دې میاشته کې زما د ګناګارانو سره څومره محبت دی او زه د ګناګارانو ته څومره د محبت او د مینې په انتظار کې یم لتقطعت اوصالهم د دوی بدنونه به جوړونه سره پریس ورته فما تقول فی المقبلین چې د ګناګارانو سره مې دومره محبت دی نو چې کم خلک دا میاشته زما په عبادت کې تیروي ورته داود ستا څه خیال دی د هغې سره به زما څومره مینه وي چې دا میاشته کم څوک د الله تعالی په محبت کې تیروي نو دې میاشته کې د لمنځونو په کامله طریقه کم سے کم سړی ته په نورو میاشتو کې د ډېرو نوافلو موقع نه میلاویږي د سهار د لمانځه څه وروسته اشراق کول که چیرې بالفرض سړي باندې خوب غالب وي اشراق مشورو کم سے کم د 2 رکعات لمونځ کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی د هر بنده په دې بدن کې 360 جوړه الله پیدا کړي
او دا هر جوړ د الله تعالی نعمت دی او پر هر نعمت پر بنده باندې شکر ادا کول. نو بنده به د 3 ورځې 3 واره شپې 360 واره د الله شکر ادا کوي. اوس هغه څه شي دی شکر لمونځم شکر دی، سجدم شکر دی، عبادتم شکر دی او مسلمان ته ښه خبرم شکر دی. نو په دې به سره رسي. لیکن که چیرې یو بنده په دې نه سره ورسي، پیغمبر علیه السلام که چیرې صرف د څاښت پر وخت لکه زموږ خلک پر 9 بجې راکښېني، زه هم چې کم سے کم پر 9 بجې راکښېنستې او د شپې پر پیشلمي باندې بیت سوی پر 9 بجې چې راکښېنستې ښه اودس وکړه 2 رکعته د څاښت لمونځ وکړه. پیغمبر علیه السلام وایي چې کم بنده د څاښت 2 رکعته لمونځ ادا کوي، الله تعالی په دې لمانځه کې هغه برکت یږدي چې پر ده باندې 360 کم شکرونه لازمولو د هغه ټولو شکرو په ځای کې د 2 رکعته لمونځ ودرېد. 2 رکعته لمونځ چې سړی په اوداسه باندې څومره ښه خوند کوي چې سړی راکښېني دغسې بې اودسه ځي دوکاندارۍ له تجارت له سړی ښه اودس وکړي. پیغمبر علیه السلام سه یو صحابي پوښتنه کوي اريد ان يوسع في رزقي، ای د الله رسوله زړه مې دا غواړي چې الله مې رزق را فراخ کړي، د دې دپاره یو طریقه راوښیه، یو ذکر راوښیه، یو وظیفه راوښیه. پیغمبر علیه السلام وایي ادم على الطهاره يوسع في رزقك، همیشه په اوداسه ګرځه الله تعالی به دې رزق فراخ کړي. ګورې رزقونه د الله د طرفه دي، رزق زما او ستا په چالاکي نه دی. نن خو مرض دا دی زما د عقیده د که زه دوکانداري نه وکړم زما بچیان به چیچ خوري، زه به چیچ خورم. زما د عقیده د که زه په دوکانداري کې دوکه نه وکړم، که زه په دوکانداري کې چا څوک خطا نه باسم، که زه په دوکانداري کې کوټه شی په اصلي شی باندې تیر نه کړم، زما رزق به د کمې خوای. نن خو دا زما یو غلط فهمي ده، دا زما یو تاوان دی، دا زما یو د عقل او د دماغ کمی ده. الله تعالی بنده ته وایي بنده من اوصل الیک غذاء وانت جنین فی بطن امک، چې ته د مور په نس کې جنین وي. چې کله بچی د مور په نس کې جوړښت پیدا کې دې ته په عربي کې جنین وایي. وایي ته چې د مور په نس کې جنین وي ستا کومه دوکانداري و هلته رزق چا درساوي، هلته ستا تجارت و، هلته ستا چالاکي وه، هلته ستا درواغ و. الله تعالی عجیبه نظام ورته جوړ کړي. د مور د نور رګ د دې بچي د نو سره وموښتلی خود به خود، او چې کله ورسره وموښتی د مور د بدن وینه د نامه د رګ په شکل د بدن د بچي بدن ته رسیږي، په دې باندې د بچي پرورش دی، دا د بچي خوراکه ده. ایا دغه نظام زما دوکانداري جوړ کړي؟ ایا دغه نظام زما چالاکي او زما هوښیاري جوړ کړي؟ الله تعالی وایي ثم ازد ادبر فیک تدبیرا، بیا د مور په نس کې ما پتا کې ډېر تدبیرونه وچل. تعلق نطفه وی د مور نسله د پلار د ملاسه د مور هم ته ورشوسوي، د دې نطفې څخه 40 ورځې بعد معلقه جوړه کړه، غوښه مې جوړه کړه، بیا مې د دې علقې څخه یو خنډه وینه مې جوړه کړه، د دې څخه مې دویمه 40 مزغه جوړه کړه د ژولې غوښ. فخلقنا المزغه عظاما، بیا مې دغه غوښې ته د قرار اډوکي ورک. فکسونا العظام لحما، بیا مې پر دې اډوکو قرار غوښه راوسته. ثم انشأناه خلقا آخر، پر دې غوښه سربیره مې پوست پسې راوستی. فتبارک الله احسن الخالقین، څومره بهترین خالق دی. ایا دغه ټول تدبیرونه ستا دوکانداري کول کم نصیبه چې ستا اوس دا عقیده د زما دوکانداري ما چلوي، که زما رزق ما چلوي، زما چالاکي او زما درواغ ما چلوي. الله تعالی وایي ثم اوصیت الی ملک الملوک الارحام، بیا مې جبرائیل علیه السلام ته وصیت وکړ ان اخرجي ته د مور د نس راشوک. فخرجت على ریش من جناحه، د مور د نس څخه د جبرائیل علیه السلام د وزر پر پاڼه پر بڼو کې راشوسوي.